د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د ایستلو په پرېکړه پښېمانه نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ویلي چې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو په پرېکړه پښېمانه نه دی. ولسمشر بایډن زیاته کړې که څه هم په تېرو څو ورځو کې ګڼ ولایتونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي، خو دی هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو د بریدونو مخه ډب کړي او نیول شوي ولایتونه به یو ځل بیا ترې ونیسي. نوموړي چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل د تېرو 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د افغان ځواکونو په تجهیز $100 ټریلیونه مصرف کړي او 300,000 افغان ځواکونه مو روزلي دي. اوس وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه خپله وړتیا وښیي او د طالبانو بریدونه مهار کړي. بایډن د خپلو خبرو پر دوام یو ځل بیا له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او ډاډ یې ورکړی چې هیواد یې افغان ځواکونو سره د لوژیستیکي مرستو ته دوام ورکوي. باید وویل شي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې مهال دا څرګندونې کوي چې طالبانو د ګڼو ولسوالیو تر نیولو وروسته د ولایتونو په مرکزونو بریدونه پیل کړي او په تېرو 6 ورځو کې 9 ولایتونه نیولي او د ګڼ شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو کې لا هم خونړۍ جګړه روانه ده. دمار شدید دمار شدید ليه جرات دوامه على فرقه بركات دوامه پراوی خامه د مرارې د پر ضرباک الله اکبر